مراده او په ډېر لوی تاوان کې پراده خلق دی. دا څوک دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. دا درې قسمه سپیره خلق، تاوانیان خلق. رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کې رومبنه ذکر کوي المسبل، هغه سړی چې هغه خپل کپڑا خپل جامه د ځان پسې راکاږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، چې د مؤمن بنده د پرتوک کمه حصہ د گیټو نه لاندې وي، څومره پورې د گیټې نه لاندې دا حصہ پدې پرتوک کې، پدې جامه کې، پدې کپڑا کې، پدې لنګ کې، چې پس کې څومره پټه ده دومره حصہ د بداوه په جهنم کې وي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام من تاسو د دې عمل نه يرولیو چې نارینه هغه به د خپل لباس د خپل حد نه لاندې کوي، د دینه به د پنسي ښکته نه وي. لیکن نن زمونږ د معاشرې هغه خلک چې د اولنی صف والا دي، چې ځان ته ډېر نیکان وایو او ډېر تقوادار پرهیزګار ځان ته وایو، زمونږ حالت او کیفیت دا دی چې په مانځه کې هم زمونږ دا پنسي دا د ګیټو نه ښکته، او بغیر د مانځه نه هم زمونږ دا پنسي دا د ګیټو نه ښکته. او کڅوک لک تقوا والا دی نو هغه پکې دومره وکړي چې د مانځه په دوران کې پرتوګ لږ اوچت کړي، او چې څنګه تاو شي د تاویدو سره واپس پرتوګ لاندې کړي، چې دا اوسه پورې کمې بټې ما والې وي او پنسې مې اوچتې کړې وي، دا خو د لیونیانو کار دی. زه خو لیونی نه یم، زه هوښیار انسان یم، تعلیم یافته یم، ایجوکیټډ سړی یم، نو زه به د خپلې پنسې دا به د دې ګیټو نه لاندې ساتم. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم من تاسو د دین یری چې ګوره دا عمل مکوئ، کدا عمل کې نو استاد دغه عمل استاد جهنم کې دو ذریعہ، کدا عمل کې استاد دغه عمل د قیامت پرز د الله جل شانه د رحمت او د شفقت د خبرونه د محرومتیا ذریعہ، د الله د نظر رحمت او د نظر کرمنا د محرومتیا ذریعہ، او استاد دغه عمل د دردناک عذاب او د دردناک سزا سبب. لیکن پروا د چا نشته. د بزرگانو دا حال له د منځګزارو دا حالت او کیفیت ده چې هغوی د دې شي بالکل پروا نه کوي، سوچ هم نشته ده چې دام زه جرم کوم او زه په یو جرم او په یو ګناه کې مبتلا یم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رونو موږ د دې نه یارولیو. معاشره کې دا ډېر عامه خبره شوې ده، خو د دې د پاسه چې کوم لوی جرم دی هغه دا چې زمونږ ښځو پنسې بره کړلې او د هغوی تر نیمو پنډو پورې پنسې راللې، او نارینهو زمونږ پنسې ښکته کړې، د ځان نه مو هجړاګان جوړ کړل او د ځان نه مو ښځې جوړې کړلې. پنسې د ځان پسې به راکاږو او شرم برا کې نه وي، او د ښځو په شان مزل او رفتار به هم کوو. هغه طریقې چې کم د ښځو وي او کم خویونه عادتونه د ښځو هغه موږ په ځان کې پیدا کړل، او د نارینهو چې کم عادات هغه ښځو په ځان کې پیدا کړل. غټ غټ بوټان اچول او پنسې پډوال دا د نارینهو شیوه وه چې نارینه به په دا شان حالت کې. نن زمونږ ښځو بوټان هم غټ غټ د نارینهو هغه شروع کړل، او پنسې هم هغوی را پډوالې، او زمونږ نارینهو دا دوی که حالت او کیفیت دا شو چې بس زړې چپلې او ځان پسې خپې راکاږه، کش 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 کش، روډونه ټول زمونږ په چپلو باندې پاک شول. څوک که چېرته یو ځای کې تلاوت کوي یا مونځ کوي د هغه توجه مکمل خراب، ځکه یو ځوان روان دی. نو زمونږ عادتونه خویونه دا مکمل طور سره په بل طرف روان دي. معاشره مو بالکل الټه کړې ده چې چا ته کم حکم دی د هغې خلاف
نو سنانو ته حکم داده چې د سر نواله تر دند خپې د نوکه پورې بخبل ځان پټ ساتي، هغه خپل ځان هم مکمل بربند کړلو. او نارینو ته دا حکم وو چې تبه د خپلې ګټه کم از کم دا به ته کلاو ساتي. حکم خدا دی چې تر نیمو پندو پورې بستا پرتوګوي، تر نیمو پندو پورې بساته، لیکن کته دا نشي کولې دا عمل ستانه نه کیږي، نو کم از کم چې ستا دا ګټه ستا په دې پینسو کې پټی نشي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تاکید د پاره درې ځله ارشاد فرمایي چې ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. ابو ذر غفاری سے تپوس کې چې دا خو ډېر کم بختان دي او ډېر سپیره خلق دي، دا څوک دي د الله حبیبا؟ نو ډومبنه پکې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي المسبل، هغه سړی چې هغه د خپل کپڑا د خپل حد شرعي نه لاندې راکاږي د ځان پسې، دا انسان د الله جل شانه په نسبت هغه سپیره انسان دی، دا کم بخت او کم نصیب انسان دی چې په ظاهر باندې ډېر تقوادار ځان جوړ کړي دی، د ډېر لوی اخلاق والا ځان جوړ کړي دی، د ډېر لوی اعمال والا ځان جوړ کړي دی، خدا الله په نسبت باندې دا حیثیت دی چې الله به